که پولیس یو کس ونیسي، نیول سوی کس کوم قانوني حقونه لري؟ آیا چپ پاته کېدل جرم دی؟ آیا هر اعتراف قانوني دی؟ په دې ویډیو کې د نیول کېدو پر مهال د یو کس قانوني حقونه بیان شوي. ډیر خلک فکر کوي که پولیس یو څوک ونیسي هغه مجرم دی، خو قانون داسې نه وایي. راځئ وګورو چې د نیول کېدو پر مهال یو کس کم قانوني حقونه لري. لومړی حق د برائت اصل دی. نیول سوی کس د کره ثبوت تر پیدا کېدو پورې بې ګناه ګڼل کېږي. دا یو نړیوال پرنسپ دی او په نړیوالو حقوق کې هم منل سوی دی. هر انسان تر هغه وخت بې ګناه ګڼل کېږي تر څو چې جرم یې په محکمه کې ثابت نسی، یعنی نیونه د مجرم کېدو ثبوت نه دی. دویم، آیا هر څوک هر وخت نیول کېدای سي؟ یو کس په دوه حالت کې نیول کېدای سي: د محکمې د رسمي حکم پر اساس، د مشهود جرم په حالت کې، یعنی یو کس د جرم تر سره کولو په حالت کې هم نیول کېدای سي. بې سببه او بې حکمه نیونه د شخصي ازادۍ خلاف عمل دی. دریم، د چپ پاته کېدو حق. ډیر خلک بیریږي چې که خبرې ونه کړي نو ستونزه به ورته جوړه سي، خو حقوقي اصل دا دی هیڅوک مکلف نه دی چې د ځان پر ضد بیان ورکړي. اجباري اعتراف اعتبار نه لري او تر فشار لاندې بیان قانوني ارزښت نه لري. څلورم، د وکیل حق. هر نیول سوی کس حق لري وکیل وغواړي، له وکیل سره مشوره وکړي، د پوښتنو پر مهال حقوقي اساسیتوب ولري. که دا حقوق ورنه کړل سي، عادلانه محکمه تر پوښتنې لاندې راځي. پنځم، د کورنۍ خبرولو حق. د نیول سوي کس ځای باید معلوم وي، کورنۍ باید خبره سي. پټ توقیف د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. شپږم، شکنجه او فشار. شکنجه، ګواښ، رواني یا فزیکي فشار په نړیوالو معیارونو کې منع دی. هر اعتراف چې د زور له لارې اخیستل سوی وي مشروع نه ګڼل کېږي. که خدای مکړه د نیول کېدو سره مخ سئ نو باید څه وکړي؟ د نیول کېدو پر مهال لاندې کارونه ترسره کړي: آرام پات سئ، د نیونې دلیل وغواړئ، د وکیل غوښتنه وکړئ، هر سند مخکې له لوستلو مه لاسلیک کوئ، یوازې رسمي پوښتنو ته محدود ځواب ورکړئ. له خپل حقونو څخه خبرتیا جرم نه دی. که تاسې خپل حقونه ونه پیژنئ نو نور به یې درته تعریف کړي. تل دا یاد وساتئ چې کله یو کس د پولیسو لخوا نیول کېږي دا په دې معنی نه ده چې هغه حتمي مجرم دی. د یو کس مجرموالی یوازې محکمه ثابتوي. یوازې د محکمې په پریکړې سره یو کس مجرم ثابتېږي. تر هغه وخته چې محکمه پریکړه کوي یو کس بې ګناه ګڼل کېږي.